د ماحول ګوره اثري دا خبره ځکه کوم چې اوس په دې لاره باندې تلو مونږ ملګري سره یو دعوت ملګري دا خبره وکړه چې دا دومره جرایم زیات شو کریمینل کیسونه زیات شو مونږ هم چې کله بعضې کسانو سره کینو یا داسې ملګري چې د انتظامي ادارو کې یا داسې افسران غوندې ټول پریشانه وي زموږ یو ملګری دی هغه سینیر سیول جج دی ما ته وایي دومره کیسونه دي چې جي وایي بلکل حیران دریانې ورته دومره کیسونه را روان دي یو ورځ مې تپوس کوم ولې زیات کیسونه کم دي وایي خانداني کیسونه الله اکبر دا کورنۍ مسلې دا ډېرې زیاتې را روانې ما جی تاسو ته پته ده تاسو بس په دې سوچ کړئ دې وجه څه ده ما ته وایي دې وجه موبایل شریف دا موبایل شریف کله نه چې دا راغلی دی خانداني نظامونه تباه شو مونږ دا داسې خلکو ته په لاس کې ورکړه خفه نه شئ تنقید نه کوم مفتي مې درته ویل ستاسو دلازاري مې غرض نه دی مونږ داسې ناپوهه ماشومانو ته دا موبایل په لاس کې ورکړي چې دومره میچې ور نه دي د دې په استعمال نه پوهېږي د دې مثبت او منفي هغه اړخونه نه پېژني چې دا به زه څنګه استعمالوم په دې څه کول پکار دي زه دې ملګرو ته یم خلکو په دې باندې خدمتونه وکړه د دین خدمتونه په دې باندې وکړه او لاړ شه چېرته د انګریزانو ملکونو ته لاړ شئ پې غټې غټې کمپنیانې چلئ خپل کاروبارونه او دفترې پې چلئ مونږ پې ټیک ټاکې کوو مونږ دې نه نه وزګارېږو مونږ پکې هیله بیله رقص او ګډا ده خوله چینګه کوو یو ته کنځلې وکړو بل ته کنځلې وکړه یو پسې پراپېګانډا وکړه بل پسې دا زمونږ سوچونه لکه دا زمونږ سنجیدګي ده زمونږ دې قوم کې به کله یو سنجیده سوچ پیدا کېږي کله به مونږ نه داسې یو باشعوره قوم جوړېږي چې لږ څه احساس خو پیدا کړو په ځان کې چې دا څه کېږي لګیا دی دا خو دا ټوله دنیا ګوري زمونږ په باره کې دنیا څه سوچ کوي چې مونږ څنګه قوم یو دا مونږ کوم قوم یو دا مونږ څه کوو لګیا یو سړی چېرته یو مثبت کار وکړي